سلام نجیب جانه څنګه یې؟ وعلیکم سلام احمد جانه، مننه ښه یم، ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. پرون مې د مدیریت په اړه یو مضمون ولوست، خو لا هم یو څه مغشوش یم. ته ماته ویلی شې چې مدیریت څه معنا لري؟ حتما، ولې نه. مدیریت د خلکو، منابعو او پروژو د سمې همغږۍ او کارونې پروسه ده تر څو ټاکل شوی هدف ته ورسیږو. په ساده ټکو مدیریت دا دی چې د محدودو امکاناتو څخه اعظمي ګټه واخلو او اهداف ترلاسه کړو. ډیره مننه، ډیر ښکلی تعریف دې راته وکړو. اوس زه غواړم پوه شم چې مدیریت څو ډولونه لري. مدیریت درې اصلي ډولونه لري. لومړی ډول یې ستراتیژیک مدیریت یا ستراتیژیک مینجمنټ ده. دوهم ډول یې عملیاتي یا تکتیکي مدیریت ده چې ټاکټیکل یا اپریشن مینجمنټ ورته ویل کیږي. او همدارنګه دریم ډول چې د اډمنسټریټیو یا ډے ټو ډے مینجمنټ ده، یعنی اداري یا ورځنی مدیریت چې ورته ویل کیږي. ډیر ښه. نو راته ووایه چې ستراتیژیک مدیریت څه شی ده، که په دې هکله لږ معلومات راته راکړې. ستراتیژیک مدیریت د اوږدمهالو اهدافو ټاکلو او د ادارې لپاره د لوري ټاکلو یوه پروسه ده. دا ډول مدیریت عموما لوړپوړي مشران لکه وزیران او همدارنګه لوی مدیریان کوي. مثال، که د افغانستان د مخابراتو وزارت پریکړه وکړي چې راتلونکي 15 کلونو کې د انټرنیټ پوښښ 80% ته ورسوي، دا د ستراتیژیک مدیریت یو ښکلی مثال دی. یعنی ستراتیژیک مدیریت راتلونکي ته لوری ټاکي. هو بالکل، دا د اوږدمهاله لید جوړولو یوه پروسه ده. سمه ده، ډیره مننه. اوس راته ووایه چې عملیاتي مدیریت څه معنا لري، که په دې هکله یو څه ناڅه معلومات راسره شریک کړي. سمه ده. عملیاتي یا تکتیکي مدیریت هغه دی چې د ستراتیژیک اهدافو د عملي کولو لپاره د منځنۍ مودې پلانونه جوړوي. دا کار عموما د منځنۍ کچې مدیرانو لکه د ریاستونو او د څانګو مشرانو په غاړه وي. مثال، که ستراتیژي دا وي چې د انټرنیټ پوښښ 80% ته ورسیږي، نو عملیاتي مدیریت دا دی چې د ولایتونو لپاره د ټاورونو ځایونه وټاکي، بودیجه وویشي او د پروژې عملي پلانونه جوړ کړي. یعنی عملیاتي مدیریت د ستراتیژۍ او ورځني کار ترمنځ د یو پل حیثیت لري. هو بالکل همداسې ده. سمه ده، ډیره مننه. کولی شې راته ووایې چې ورځنی مدیریت څه شي ته ویل کېږي، که په دې هکله لږ معلومات راکړې. ورځنی یا اداري مدیریت د ادارې د هرې ورځې کارونو تنظیم او څارنه ده. دا ډول مدیریت عموما د ټیټې کچې مدیران او سرپرستان کوي. مثال، د یو دفتر مدیر باید ډاډ ترلاسه کړي چې کارکوونکي وخت پر وخت دفتر ته راځي او کنه، راپورونه په وخت سپارل کیږي، وسایل په سمه توګه کارول کیږي او ورځني فعالیتونه منظم پر مخ ځي. یعنی دا هغه مدیریت دی چې هره ورځ د کار د سمون لپاره ترسره کیږي. هو، ځکه که ورځنی مدیریت سمه توګه پر مخ ولاړ نشي، ستراتیژي او عملیاتي پلانونه هم ناکامیږي. سمه ده. نو د دې درې واړو ډولونو ترمنځ اصلي توپیر څه دی؟ توپیر داسې دی چې ستراتیژیک مدیریت اوږدمهاله لید ټاکي، 15 کاله یا 10 کاله وخت نیسي. عملیاتي مدیریت منځمهاله پلانونه جوړوي، د یو څخه تر 3 کاله پورې وخت نیسي. همدارنګه ورځنی مدیریت هره ورځ چارې پر مخ وړي. ډیره مننه، ډیر ښکلی توپیر دې وکړ. اوس ښه پوه شوم. همداسې ده احمد جانه، که یوه اداره درې واړه ډولونه په سمه توګه وکاروي، نو اداره به منظمه، بریالۍ او اغېزمنه وي.